خبره دادا چې قران کې راځي چې دا جهنم چې ده دا الله تیار کړی دی د کافرو لپاره. نو مسلمان بسنګ جهنم ته ځي. پکار دادی چې کم سړی مسلمانی چې هغه جهنم تلاړ نشي ځکه چې خدای وی اعدت للکافرین دا جهنم تیار د کافرانو د پاره دی. نو بیا مسلمان به ولی ورته خبره بالکل صحیح ده. که تاسو چرته جیل تلاړی نو په دې جیل کې چکای ورته وي او پانسی گاډونه ورته وي. نو هغه چکای او پانسی گاډ چې ده هغه خلقو د پاره ای چې چا باندې د پانسای حکم شوی نو هغه په دې چکو کې انتظار کوي او په دې پانسی گاډ کې انتظار کوي. نو دا زینه جیل کې جوړ شوی دی د پاره دی چې دې کې با هغه کسانو سیږي چې کم پانسی کېدو والای کجیل تلاړی نو او به ګورئ یو ظلم خدای بوزه چې مزای والی ناغذ چې ډیره تنگه کوټای ما پکې یو سوچ پی کړی دي نا دومره تنگ ځای چې ته دا تصور وکې چې زه چکای کېما نو دا زړه باندې د خولې نه بوټو ځي. اوس ته ما ته وایه چې زه خو پانسای والا نه وم نو ما هم پکې وخت تېر کړی پاری پور کې. بیا په دې جیل کې چې څوک ورانه وکي نو جیل سپرن چې ده اغم 19 او چکای کې بند کی. داغه مطلب دای چې دا چکای تا د پاره نه ده خو ته په کې ځکه بند کړي چې تام داسې ورانه وکړو او زیاته دی وکړو ک پانسی گاډ والا چې ورانه کړي او په پانسی گاډ کې پروت. نو لہذا په دغه کوټه کې لږه سزا تا تم در کول پکار. نو جہنم تیار د کافرو د پاره ضرور ده لیکن دنیا کې چې کم سړی عمل د کافرو اختیار کی پلار د کافرو زی برای نام د اسلام چغي وਹੀ نو دا خلق با بذات جہنم تیار کافرو د پاره ده لیکن بالطبع مسلمان هم ورته ځکه چې د لار د کافرو اختیار کړي. تاسو ګوره دین ازادي دا د مسلمان شیوا نه ده. تبشپاڑ سنے پابند آزاد بنے پرون یو ابل اورز یو ډیر لوی منځګزار راته ټلیفونو کو چې اوس می په ټي وي باندې یو پروګرام ولیدو چې ډېر افسوس راته وشو جنکو پکې داسې او داسې کول او ګډې دی. نو ما ورته وی چې عزیزه خبره دادا چې که هغې ګډې دی نو هغه خو د ظلم تصور وکړو او تا چې په کور کې ټي وي ایښی دی او ښځو لوڼو او تا ټول دې ګډېدا ته کته ته مسلمان او بزرګ پاتې شوې ته ښه سړی شوې. ما ته وایي چې جي لږ څه چلو کوي او جینکۍ پکې ګډې ولې دې کته تا ورته کته ولې که هغه په ګډېدو مجرم بیا خو داسې چل دی چې چرته ډمه ګډېږي په کار دا دی چې مونږ ملیان هم پکې ناست دي او خلقو ته وایو چې وګوره دا ولې ګډېږي دا ښځه بل ته وایو ګورو ورته
زمونږ مالت کې یو ځل ډمه راغلی وه، ډمه راغلی وه نو یو بوډا غوندې سړی و، هغه مونږ سره جوخ کور نو میدان کې ډمه ګډېده نو دی به راغی کور به سملاستو، په دې کې ناګانه چې د دبلې اواز او د ډمې اواز به داسې سوریله غوندې تر غوږه شو، ویل به پای خدای دې خونه ورانه کا کټ می چیچی، بیا به ورمنډه کړه، بیا به ورته ناستو بیا به کور ته راغی کټ کې به ډډه واچوله چې بیا به داسې نری غوندې ول خونه خو دې چاوړه شه، بیا به ورمنډه کړه، ورته به کېناست. تاسو خیال راغی؟ نو عرض میں دا دے کہ هغه په ګډېدو مجرمه ده، نو زه ورته په کتو مجرم ولی نه قرآن خو یو عملی زنا ده او یو د سترګو زنا ده. په سترګو چې نامحرم ښځې ته ګوري او بیا په نظر د خریدار ورته ګوري، دا د سترګو کته د عملی زنا برابر ګناه ده. نن د سترګو په زنا کې مونږ ټول مبتلا یو که نه یو؟ ټول ساری او خزه وخور زړه غوندې خو ځان باندې برابر کړي. یو شیخ تیر شو زی او ورپسې ګوري مخکې ګوره ګیره دې کله شټانګه لارای به دې ووایي، زی او ورپسې ګوري. نو عرض میں داو عزیزان چې د سترګو زنا کې مونږ ټول تباہی، د غوږونو زنا کې مونږ ټول تباہی. زمونږ شپه او ورځ غوږونه که خپل را کرنی د پردي کور اوازونه نه اورو، په لارو په سړکو باندې د دنیا کنجرتوبونه او ډمتوبونه نه اورو. نو چې د چا غوږونه شپه او ورځ زناکار وي، د چا سترګې شپه او ورځ زناکاری وي، څوک بالفعل شپه او ورځ زناکاری، دا عمل د کافرو دی. چې دا عمل د کافرو دی نو دا سړی به د کافر په لاره جهنم ته ولې نه ځي؟ تاسو خیال راغی؟ نو عرض میں داو یو بلا سودا ما ته دماغ کې را پریوته، چې مونږه خو جهنم کې با سوزو، چغه بوو، علالی گوبا، کباب کی گوبا. نو مونږ دا وایو چې مونږ له دا سزا ده او مونږ به عمر له تبای. په دې ځان پوي کوي چې دا ګډوري یا غوا یا میخه یا اوخ یا مرغۍ دا حلال سيزونه چې څومره دي، دامون حلال. بیا ته سرمنو باس، بیا تیکی کو، یا پکوړای باندې کېمکو، بیا په اور کېدو، بیا پاخکو، بیا مونږه خروم. نو مونږ کا په اور کباب کېږو جهنم کې، نو مونږ خو ګناونه کړی دي. دوی څه ګناه کړی دا چې حلالم شي، سرمنم تیوزي، تکیم شي، په اور وریتم شي، بیا مونږه هم خو. دیله دا سزا ولې مقرر ده؟ ذکا یو بزرگ کوئی چی یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان
ये अजीब रस्म देखी के बरोज ईद कुर्बान वही ज़ब्ह भी करे हैं और ले सवाब उल्टा। ये अजीब रस्म देखी के बरोज ईद कुर्बान वही ज़ब्ह भी करे हैं और ले सवाब उल्टा, वही ज़ब्ह भी करे हैं। या अजीब रस्म देखी वही दाम अजीबा रिवाज जुलीद चे द कुर्बाने पौरज यो हैवान खुदाम हैवान दे और जम हैवान है। इंसान और द गड़ और द मेखे और द वा और द ऊख पर हैवानियत के हेच फर्क निश्ता दा टोल यो बराबर हैवानात। न ये अजीब रस्म देखी वो दाम अजीबा रिवाज उलिद के बरोज ईद कुर्बान दलो अख्तर पौरज वही ज़ब्ह भी करे हैं और ले सवाब उल्टा। यानी बल हैवान हलाल का तिकी तिकी का उल्टा बत पे जन्नत तजे उस्तासो है चितासो की यो जरूनी सम और अगर चिदा लालो लुटोल ये खो यो दर के रऊनी सम वाला लेकम न जमा पता सो जन्नत ततल पकार दी हां तासो जमड़ा कमा मा जन्नत ततल पकार दी कम खो में ततल पकार दी दोज़ख था नो तुम हैवान चिता हलाल कम न जदर बांधे दोज़ख था दे जमा और गडूरे वाह में खम हल हैवान दे चागा हलाल कम नो जन्नत था दी पे ये अजीब रस्म देखी के बरोज ईद कुर्बान। ये अजीब रस्म देखी के बरोज ईद कुर्बान वही ज़ब्ह भी करे हैं और ले सवाब उल्टा। बल हलालम का उल्टा सवाबम वाला यो खुदा फलसफा बादे जान पोए गई चे बल हलाल कनो ताला सवाब बोली मिलाओशा द्वे मदा चे दे सारवी से गुनाह करे दा चे हलालम शो सरमनम ते हुआ था तिका तिकम शो तबरूनो मो वाले शो अड्डू की मात शू आओ गुनाह से करे तासो ख्याल रहा पदी जान पोई कर जल्दी चे दोज़ख तलार शम नजद स्वजेदल अजाब गणम चे माता सजा मिलावेगी नो दे सारवोत से गुनाह करे दा चे दुईला पर दुनिया के सजा मिलावेगी चालालीगी मो तिककीगी मो के मकीगी दुई से गुनाह करे दा मसाला पुख्तना हो कई और मखी जुमेला बबिया पे बास कहो कोई वही पे औरत यो सड़े रहा है वैल दौरार खजी सरा निकाह जायज दे नुमा वर्तवे छे दरोर खजी सरा निकाह जायज दे चरोर मर्श नु दागा खजा बल रोर तक निकाह के दल जायज दी जायज दी का ना जायज दी यानी खपला और अंदार पर निकाह गस्तल लेवरता दा जायज दी नुचे दरोर निज दे दे कवरार निज दे दे नुचे दरोर खजा रोर तप निकाह गस्तल जायज दी नो दौरार खजा तर तप निकाह गस्तल वाली जायज न दी वाली वही न कहना दौरार जुई की कर मातोई तो मुलासिब लग सोचो का तो पैसे
مال ډیره خبره ماولې ګلو دارالعلوم سرحد ته مال مفتی صاحب نه تاسو کا کې دیشي ز پوه شوې خو ول یو ټکه پکې بلم شوې ده د دې جنای مور د وراره د خزې مور وړاندې د تر په نکاح اغسته و نوړکه می خیال وکړو دا خبره درمګړی راته بیا وکړه نوړکه می خیال وکړو چې دې سړی ز تبا کړو اوس به حرام دې سړی تما په نکاح کړي هغه ټکه نه کولو ماته چې د دې جنای مورم دې سړی په نکاح غسته و دا اوس چې د وراره ک مخزه په نکاح نو درمګړی راغې ما تل تا خو ورته واکړه کیسه خدا سي چل شوه او بیره دې غر کا شمال ورپسې منډه کا دخول الامهات تحریم البنات چې مور سره نکاح کړي لوري ورته روانه ده دا خلق ده دا قوم ده الله دې امان راکړي افته کې دوه درېزه د رضا مسئله نن ستا په ملک کې خويندې رونو ته په نکاح دي خويندې رور ته په نکاح یو جنای دی یو خزه ته یو الک سره راودلې نو قاضي صاحب ورته ویلي دي چې دا جنای په دې الک نه روا کیږي چې کوم سره ته راودلې دي د دبل رور باندې روا کیږي نو دا جنای د دبل رور ته په نکاح کړي اوس مساله څه ده چې کومه جنای د کومه خزه ته وروي د دې خزه ټول ځامن وړاندې ورستو په دې جنای حرام او د دې الک نه سوا بل رور ته دا جنای په نکاح شوی دا او دو بچی ته شوی دی او هغه ورځم سره جدا چا ویلیو بیره دې غرکش ول زمون یو قاضي صاحب دغه ویلیو چې تنه مشری یا کشری هغه ته بیا روا بلوی قهر دا ملک اخته ده پار طرف د مذهب د طرف نه په یو رنگ په قهر اخته ده د دین د طرف نه په بل رنگ په قهر اخته ده د حکومت د طرف نه په بل رنگ په قهر اخته ده نو خیر ورځي ان شاء الله د مارخ پکېږي په پاکستان کې خیر ورځي بنګوره نن ستا په ملک تو وګوره سال جوړ حکومتونه دي صوبایي حکومت 15 وزیران واغست 15 پرونه حساب کولو 1,15,00,000 روپۍ میاش په دې وزیرانو خرچ دي 1,15,00,000 روپۍ میاش اوس وزیر راغه میکمه نشتا چې ورکو ولا سکار بچکې ما پکې او نره تجویز پرون پیش کړ میکمه نشتا خو دروغه دا ستا ملک 1,65,00,000 روپے ماہانہ خرچ دا بل قہر ستا په صوبه سرحد نازل دی یو عذاب دی یو سړی لخوا وزیر راواله روټای ورته وکړه 7000 روپے ولګوا نستا یو کور لبا یو کور لا د 1,00,000 روپو د سرک اعلان وکړي یو کور زکه چې روټای دی ورته کړ یو حال جوړ دی پختنے والا نشته وہی دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں پاکستان ننن د دلی راجا جوڑ دے جڑا والا پہ سوک نشته
خلق چرت کی دی خوشحال جو ډیره خلک چې خوشحال سار راته خلق رالم ماته وی چې جی دا برافات کې سینماګانې بندول پکار ما ورته وی چې زه خو یوازې په برافات کې د سینما د بندولو په حق کې نه زه خو هم چې سینما د کال 12 میاشتې بند پکار وای په ایمان دې ملک ته د سینما ضرورت شته هغه ورځ د بایسکوپونو مشران ډیپټي کمشنر تراغلیو چې زمون نرخ کم دی لګي زیات کا فلانت پدا سے ملک او پدا سے قوم نرخ هم کم دی د ملک ته د سینما ضرورت شته د ملک ته د وی سی آرونو ضرورت شته نن قدم بیرته د حکومت اس پابندی نشته اس پابندی کسو گڑیگی کده چا خزا تختی کده چا لور تختی کده چا زوی ڈم کیگی کده چا خزا ڈما کیگی کده چا لور ڈما کیگی او کچنائی کیگی د حکومت د طرف نه په اس پابندی نشته نه راغله چې قدم بیرته د وی سی آرونو دکانونو او بس تاسو بلګه مو دا پسو ګورئ دا ملک به د ډمټوب دی پوشي قسم په خدای دې مونږ به ډمان یو ډمان فلال یو ډمان فلال د چاکور چې دمخانه وي هغه نه خو ډمان خدي تما ته وای چې کم کور کې شپه ورځ دمه غړیږي دا د ډمانو کوري کني ها په ټي وي باندې نن سبا شپه ورځ دمه غړیږي کله نه چې د دې خزي حکومت راغله ده تاسو ګورئ ما خپل لیدلی نه دي او خلق راته وای چې د ټي وي پروګرامونه داسې شوي دي چې الله دې امان راکړي بس بنور ما وطن درته کې نه هر دفتر کې به هر افسر خزي راشي ایجوکیشن ډایریکټر خزر اعلی ډایریکټر سکولز خزر اعلی اوس به دومره ګیرو والا مولیان د دنیا ته بم ورزي خزه ته اسلام علیکم بی بی جی وای دم جمجم عمر دراز بیگم جانی جی بین جی اور بیر تک بی بی بیگم جان ولا بوس ولاړی سره د ګیرو کا ډایریکټر سکولز خزرات لیشي ډایریکټر کالجزم خزرات لیشي سیکټری کالجزم خزرات لیشي پرنسپل خزي دی اوس دا څومره انګريزي سکولونه چې جوړ دي خزي پرنسپل د کالجونو پرنسپلانه به وګوري خزي برازي ځکه چې خزي اوس لګیا دي چې خور لا مونږ خپل حق نه دی ملاو خپل حق نه دی ملاو مونږ ته خزي په دې ټي وي دا پروګرامونه کوي چې مونږ ته لا حق نه دی ملاو ګورم رام څه چورانم نور څو وړي مونږ نه هم خاصی ګډان جوړ کړو اوس مونږ نور څو وړي تاسو یې نه مونږ گزار شیخان نه خان د واده پټین کې خپل خزي وګورئ کنه چې سوزاکو کې نه وي یا پلارې کې نن سارم یو لارې تیرې دا د کلو خزي پکې ناشتي وي لاسونه پړکول ډولکه ور سره پلارې کې لګي تاسو دسی نو خوشحالي گئی ما زړې او ځوان ان شاء الله ټوله مو پنالتي که خدای ته منظور د زامنو حال بم ګورئ د لونو بم ګورئ د خزو بم ګورئ زمونږ ژوند پته نه لګي چې څومره پاتې دی لګ بئی یا نه بئی خدا به درته وایم چې د ملک حشر به درته وښه غلطي فیصلې په ملک کې کړې دي غلطي فیصلې تاسو بخپل انجام وګورئ نو عرض مې داو چې دا دوه مسلې دي چې
چې کومه ما درته وکړې دې باندې سوچ وکړي، پوښتنه وکړي، علماو پسې وګرځي. نیکانو ته ورنږدې شي. د نیکانو خلقو په خوا کې اسې ناستا نن ستا په ملک یو لویه ډله ده راوتی دي چې دا تبلیغ والا چې دي دا خراب خلک او دا بسترې چې ګرځي دا خراب. پیر خو پرېږده چې درې سره صابون په ځان ومږي او سور سپین غوړ زیاړه او موټی وله ورکې او دعا نه به مې نه وباسي او زه خدای دې کامیاب کو کور دې وران شو ومې والې. پیران خو په دغې کې اخو د جیبونو ګڼ کپان دي. نو لارې د ټولو نه خطا دي. واحده ډله دا ده، واحده ډله چې چا په روس کې روسیان مسلمانان کړي، چا په چین کې چینیان مسلمانان کړي دي، چا په امریکا کې امریکنیان مسلمانان کړي دي، چا په لندن کې انګریزان مسلمانان کړي دي، چا په افریقا کې عیسایان مسلمانان کړي. ډله دا ده. دا د جماعت په کوټړۍ کې ناستو دا سربې خورواګانې خوړلو مونږ کول دا خو هر څوک کولی شي، دا خو زم کولی شم، دا خو تم کولی شم. حاجی محمد امین صاحب د خدای غریق رحمت کی هغه به تسبیح پلاس کې په جماعت کې کېناستل خو خوند کوي. تسبیح پلاس کې په جماعت کې کېناستل خو خوند کوي، لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. تسبیح پلاس کې په جماعت کې کېناستل خو خوند کوي، لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. رحمان بابا وی زکه زاهد زهد کا د یو جنت د پارا. زاهد چاته وی ټول زاهد مانا تقوادار پرهیزگار کوټه کې ناس خلوت نشین دې ته زاهد وی. زکه زاهد زهد کا د یو جنت د پارا سرخندل نشي پور بلد جانانا. زکه زاهد زهد کا د یو جنت د پارا سرخندل نشي پور بلد جانا. زاهد خود جنت د پارا لګیا دی الله 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 چې جنت راکړه نه. د یار په زلفو کہ چه خم رازی پاغی د سر بازی په میدان کې لګول دا د چا کار؟ دا د ابا سعد کارو. ابا سعد په جنگ کې لګیا دی، تور اعلاس کې دا اور حمله چې کوي د سر بازی لګئی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورننه وته په جنگ کې او پملای اوټه پولو ورته وی ارمی یا ابا سعد فداک ابي و امي. اے ابا سعد اولا د محمد مور او پلار دې تا نه قربان شي. چې ابا سعد شهید شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغه په مخه ورته لاس وال چې لاس والو نو صحابه ته مخ را واړولو او چې صحابه اهتز له عرش الرحمن نن د په مرګ عرشم جاری لګیا دی.
نو عرض میں داو چې د جنت د پاره زهد او تقوا په کوټنای کې کول دا خاصان کار دی، هر څوک کې کولی شي، خو سر خندل د یار په اوربل او په زلفو باندې دا ډېر ګران کار. رابعه بصری وی خدا که زه جنت غواړم او عبادت دی لکوم ستا د په خپل ذات قسمی چې مال عمر له جنت را نکي، که د دوزخ نه یریږم ستا د په خپل ذات قسمی چې عمر له په دوزخ کې واچوا، او خدای که زه عبادت دی د پاره کوم چې ته زما شي نو ته زما شه کنه. نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش. دا د جنت لالچ چې قرآن ورکړی دی دا په اعتبار د تبایع او د دنیا سره ورکړی. دنیا کې انسانی طبیعت تقاضا دی چې ښه کور وی او ښه ښځه وی او نوکر وی او چاکر وی، خدای وی دا بم وی دا بم وی دا بم وی دا بم وی. اصل شی چې دی هغه په جنت کې د خدای لیدل وی او د محمد رسول الله په خوا کې به اوسېدل وی. نو تبوی چې دا د ملغلرو نه چاپار وسته دی او یو د بل د پاسه ټپکاوي ملغلری. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وحلوا أساور من فضة دې نوکرانو با بیا د زرو کنګڼې په لاس کې چولی او بچ درته پیش کوي. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. په اغلا سنو به درته ګلاس پیش کړي. نن یو بسترې لچ ورشه منډي کې 800 روپے او چي پکې سر وای د کابلیانو له چې کوم سامان جوړي بیا هغه ټیکا چاله ملاويږي. ای ته خدای مرمه ګمان ا ټیکادار ته مې تا خدای په فالج واله ستا خدای ورمه ګمات کا. امریکای پیسې را لګلې دي چې دا د کابل ماجر راغلي دي دلته د غریبانو له بسترې په جوړې کړي. نو حکومت تعالی ټیکا درکړه اور میګ دې مات شه اور میګ دې مات شه. نو تا پکې زاړه ګودړ واچو ګودړ دې پکې واچو هغه تور ګن بلا نه د مالو چوخیره ا دې پکې واچول او سپلای دې کړه کابلیا اور میګ دې مات شه. کویانای جوړه پکې شګه واچه پردي کورونا پکرک شي اور میګ دې مات شه. کا سرک جوړه دوبو نکاسی دی نه کړی چوب پراشي ټول سرک وب یوسی اور میګ دې مات شه. سره دا هغه انجینرانو اکسیانانو چې کم تا سره پکې شریک دی او تعالی بلونه پاس کوي الله دې هغه ټول په فالج والی اور میګ مات شه. تاسو خدا ملک تباہ او برباد کړو. د ملک ټول دولت یو څو کسانو په خېټه کې پریوزي لګیا. د بار ملک ټیکاداران جی ټی روډ ورشه وګوره د بار ملک ټیکادارانو جوړ کړی دی چې نکاسی ټیک کړی دا تر اوسه خم نه دی وایي. ډبګرای نه تر بډبېرې پاکستانو ټیکادارانو جوړ کړی دی اور میګ مات شه. نو ورشه سره وګوره